د جمهوریت دوه چارواکي له یو بل سره په جنجال اوښتي. یو وایي زما د وژلو پلان جوړ کړی، بل وایي که داسې وایي ولې دې پر ما هغه وخت عریضه نه کوله. رښتیا او اصلي کیسه څنګه ده؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. حنیف اتمر لیکلي دي که سمې سادات د خپلو تورونو په اړه اسناد لرل نو قضایي څانګو ته به یې سپارلي وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د سمې سادات تازه خپاره شوي تورونه په کلکه رد کړل. ښاغلي اتمر پر خپل ایکس پاڼه کاږلي که په دغو څرګندونو کې رښتیا وای، اسناد او شواهد لرلی، نو ښاغلي سادات باید قضایي څانګو ته سپارلي وای. تر دې وړاندې د افغانستان د پوځ قومندان سمې سادات په کتاب کې لیکلي دي چې د اشرف غني د واکمنۍ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغه د وژلو امر کړی و. هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د ولسواکۍ د کورنۍ چارو مرستیال وزیر جنرال عبدالرحمن رحمان هغه ته د اتمر له پلان څخه خبر ورکړی و. خو ښاغلي اتمر یې بیا په غبرګون کې لیکلي دي بیا هم له سیاسي بدنیتۍ سره له حقیقته لرې دروغ، کاذبه شخصیت جوړونه، له مسؤلیت منلو څخه د تېښتې او د ټولیزو اندونو د ګمراه کولو لپاره ویل شوي چې په کلکه یې غندم. ښاغلی اتمر ډیروي هغه مهال چې دنده نه لرله او دغه یادونه شوې وای، ښاغلي سادات باید د ده پر ضد ټول شواهد او اسناد له قضایي څانګو سره ګډ کړي وای. هغه ډیروي هغه مهال ښاغلی سادات لوړ حکومتي چارواکی او د اپوزیسیون غړی و. اتمر ډیره کړې ده. دغه دروغ هغه مهال ویل کیږي چې ما د ولسواکۍ د سقوط د عاملانو د حساب ورکونې غوښتنه کړې ده. د هغه په وینا ښاغلی سادات او نور مسؤلان باید د خپل هیواد او نظام د دفاع په برخه کې د شرم وړ او ننګونکې ماتې په اړه ځواب ورکړي. هغه همداراز ډیره کړې ده چې له دغو بې ځایه هڅو سره هغه نشي کولی د ټولیزو اندونو د ګمراه کولو او د عدالت او حساب ورکونې په برخه کې چې د افغانستان د وګړو حق دی مخه ډب کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.